بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه په مایکروسافت ایکسل کې په هوم، نیو او اوپن باندې خبرې کړې وې. دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی هغه په نوم د انفو یادېږي. خو دې نه مخکې چې زه په انفو باندې کار وکړم راځم په سیو و سیوز باندې کار کوم. دلته د مثال په تور باندې ما ځان سره یو جدول جوړ کړ د خپل د کارمندانو. لیکم چې امپلای آی ډي، امپلای نیم، دغه نه وروسته دغه پوسټ دی، سیلري ده، اډوانس دی، څومره پیشکي پیسې اخیستي او نیټ سیلري. دا مې ولیکه، یو جدول مې جوړ کړ. دا امپلای آی ډي ځای مې ورته وړکی کړ، ومې لیکه چې چایکۍ 01 او همدغه آی ډي مې چې دی لاندې د څه چل وکړو تر دې پورې راوستو د مثال په طور باندې. نوم علي شو، خان شو، دا کسان دي. دا ټول مونږ سره چې کوي مثلا آی ټي بخش کې کار کوي، آی ټي افیسر مونږ سره. د دوی سیلري تقریبا 15,000 افغانۍ ده د هر یو کس. اډوانس چا نه دی اخیستی، 0 دی. او نیټ سیلري مثلا څومره کېږي مساوي د سیلري نه مې واخیسته منفي مې کړه اډوانس سیلري. دا یو جدول د دې ته ما داسې یو ښایسته غوندې فارمټ هم ورکړه. راغله مریض کې مې یو فارمټ مې انتخاب کړ، ورته دا ډیزاین ورته انتخاب کړ، اوکې مې کلیک کړ. اوس دا زما یو جدول دی، دا ما سره همیشه پکارېږي. دا غواړم زه په کمپیوټر کې سیف کړم. دې لپاره زه راځم څه کوم فایل ته چې راغلم سیو انتخابوم ورته. ګوره یو سیو دی یو سیوز دی. سیو د سیوز په منځ کې فرق دا دی چې سیو یو فایل که هغه د ورډ وي که د ایکسل وي که د پاور پوینټ وي که د هر څه یو نوم باندې یو ځای کې سیف کوي. که غواړې هماغه یو فایل چې تا په یو ځای کې سیف کړی په یو نوم باندې په مختلفو ځایونو کې سیف کړي، بیا هغه دپاره سیوز مونږ استعمالو. په مختلف فارمټونو سیف کې هغه مونږ سیوز استعمالو. په مختلف نومونو باندې سیف کې هغه دپاره مونږ سیوز استعمالو. یعنې فرق دا دی چې دا یو فایل په یو ځای کې په یو نوم سیف کوي، دا یو فایل په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو کې په ډېرو فارمټونو سیف کوي. دونه فرق دی. اوس راځو عملي کار کوو. سیف مې چې کله انتخاب کوم ټول هغه ځایونه چې ما سره موجود دي زما په کمپیوټر کې هغه ماته ښیي. ګوره دا زما ایمیل دی، ون ډرایو اډرس دی، هغه ایمیل ما دلته اډ کړی دی. نو په ون ډرایو کې زه دلته راځي. ما ته وایي که چیرې آنلاین غواړې دا په خپل ایمیل کې سیف کړي دا فایل دی. که مهم فایل یې آنلاین یې سیف کړه. نو که چیرې ستا د کمپیوټر هم ورک شي ستا فایل په آنلاین په ستا په ایمیل کې پروت دی، هغه هر وخت خلاصولی شي استعمالولی شي. ون ډرایو دی دا. بل که چیرې دې پي سي کې دلته کم ځایونه تا استعمال کړي دي غواړې دا سیف کړي. ګوره ای ډرایو ما استعمال کړی، ډیسکټاپ مې استعمال کړی، دا ځایونه دې کې غواړې سیف کړي دې کې هم سیف کولی شي. زه ورته یم چې نه وروره خپل په خوښه یو ځای دا انتخابوم، هغه کې سیف کوم، براوز ته ځم. او که چیرې ته غواړې نیټورک کې یا بل ځای کې دا سیف کړي که نه، لکه هماغه آنلاین کوم فیسیلیټي تاسو لري لکه ون ډرایو غوندې نور سیسټمونه هغه کې سیف کول غواړې دا انتخابوه ورته اټ پلیس. زه ورته یم چې نه کمپیوټر کې خپل په طبیعت یو ځای انتخابوم ورته. نو هغه دپاره به چېرته راځي؟ براوز ته به راځي. براوز ته چې راغلی دا د کمپیوټر کوټې دي، دا ګورئ دا کوټې دي د کمپیوټر. ډیسکټاپ کې غواړې سیف کړي، ډاکومنټ کې ډي ډرایو کې ای ډرایو کې. زه ورته بیا دا ډیسکټاپ کې سیف کول غواړم. دلته راغلم ډیسکټاپ مې انتخاب کړ. کله کله دلته ډیسکټاپ ورک شي، چې که دې ځای نه ورک شو ډیسکټاپ تاسو دې ځای نه هم کولی شئ ډیسکټاپ پیدا کړئ. دلته راځئ دې ځای باندې کلیک وکړئ، دې ځای مثلا ما دا انتخاب کړ یا یو بل ځای مې انتخاب کړ، دا مې انتخاب کړ. نو دې ځای نه موږ هم کولی شو شی پیدا کړو، بیرته خپل ډیسکټاپ پیدا کړو. ډیسکټاپ مې انتخاب مستقیم ډیسکټاپ راغی. د چا په نامه یې سیف کړئ ځای چې انتخاب کړو ورته. زه ورته یم چې دا امپلایز سیلري شیټ دې په نام باندې دا سیف کوم په کمپیوټر کې. صحیح شوه؟ نو دا چې ځای دې ورته انتخاب کړو، نوم دې انتخاب کړه، هغه نه وروسته به څه باندې کلیک کړي؟ سیف باندې. سیف مې کلیک کړو، راځه دا فایل بند کړه. نو اوس وګوره ما سره په ډیسکټاپ کې یو شیټ جوړ شو، وربوک پیدا شو. ځکه د ایکسل فایل ته څه ویل کېږي؟ وربوک ویل کېږي. وربوک پیدا شو او د هغه نوم دی امپلای سیلري شیټ. خو دا چې زه کلیک کړم خلاصېږي. احیانا تا ته یو کس وایي چې وروره دغه شیټ غواړم زه قلف کړم، پاسورډ ورته ورکړم. نو څنګه کولی شم یو فایل ته پاسورډ ورکړم په ایکسل پروګرام کې؟ اول خو داسې و چې ګوره که چیرې زه نوی وربوک واخلم، کنټرول ان کلیک کړم نوی وربوک واخلم، زه دغه ډیټا بیا اخلم دې ځای نه کاپي کوم ټوله. دا ډیټا مې ټوله کاپي کړه، صحیح شوه، او راغلم د بل وربوک کې مې دلته پیسټ کړه. هماغه لیکل غواړم په بل نامه باندې سیف کړم دا ځل، خو پاسورډ ورته ورکوم. پخوانی فایل بیرته بندوم، دا مې خلاص کړ، دا مې بند کړ دې ځای نه. صحیح شو؟ دا بند شو. دا فایل ما تر اوسه سیف کړی نه دی. راځم فایل ته،
فایل ته چې راغلم سیف ته چې راغلم براوز مې انتخاب کو کوم ځای کې دا سیف کې ډیسکټاپ کې د چا په نامه باندې دا ځل زه ورته وایم چې امپلایز جنوري سیلري شیټ د جنوري معاش د کارمندانو د جنوري د میاشتې د معاش شیټ نو دا ځل که غواړې پاسورډ ورته ورکړي نو دلته به راشي چېرته به راشي ټولس ته چې راغلی ګورل سره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د جنرال آپشن دې ته به راشي دې ته چې راغلی دا چېرته سیف کول غواړئ دا وبخښئ څه پاسورډ ورته ورکول غواړئ زه ورته وایم چې پاسورډ ورکوم 3 2 1 هر پاسورډ چې ته ورکوې فرق نه کوي ګوره دوه قسم پاسورډ موږ نه غواړي یو پاسورډ اوپن دی یو پاسورډ موډیفای دی بل پاسورډ دی مثلا دې ځای کې 3 2 1 مې ورته ولیکو که نه دې ځای کې مې 1 2 3 ولیکو اوس ګورئ چې که چیرې د دواړو په منځ کې فرق چیرې که چیرې زه دا فایل سیف کوم بیا یې خلاصوم که اول ځل پاسورډ زما یاد اوسي زه فایل خلاصولی شم خو تغییرات پکې نشم راوستلی ځکه پاسورډ ټو اوپن ستا زده دی خو پاسورډ ټو موډیفای ستا زده نه دی نو په دې خاطر باندې مونږ صرف فایل خلاصولی شو بس نور نشو کولی مطلب دې واغستو نو دغه پاسورډ بیا دوه ځله مونږ نه غواړي اوکې کلک اوکې شری کلک بیا پاسورډ ټو اوپن ورکړه 1 2 3 وبخښئ 3 2 1 که نه 3 2 1 او بیا دا پاسورډ ته اوپن ورکوم موډیفای ورکوم 1 2 3 هغه نه وروسته سیف باندې کلیک کوم چې سیف باندې مې کلیک وکړو نو زمونږ هغه څه کېږي زمونږ فایل به سیف شي زمونږ فایل سیف شو راځئ وګورئ په ډیسکټاپ کې مونږ سره بل فایل جوړ شو وربوک جوړ شو په نوم د امپلایز جنوري سیلري شیټ دا چې خلاصوم دا پاسورډ لري ما سره ګوره پاسورډ لري خو دا اول پاسورډ چې ورته ورکوم دا پاسورډ دې لپاره ده چې دا فایل خلاصولی وشي خو تغییرات پکې نشي راوستلی صحیح ده ګوره زه پاسورډ اوپن چې 3 2 1 دا مې ورته یاد دا مې ولیکو اوکې مې کلیک کړو اوس که چیرې دا بل پاسورډ ماته یاد نه وي زه دا کولی شم ریډ اونلی خلاص کړم وی ګورم کتلی شم که نه شم کتلی خو تغییرات نشم راوستلی پکې دلته تغییرات راځي اوس ته وایي چې دا تغییرات خو راغلو استاذ خو دا تغییرات په هغه فایل کې نه سیف کېږي زه چې ګوره کله فایل ته راشم سیف ورته ووایم سیف ما ته وایي دې فایل کې ته تغییرات نشي راوستلی ځکه دا ریډ اونلی دی خو که چیرې بل پاسورډ مو ته ورکړم ګورئ دا مې بیا کلوز کو ډون سیف باندې مې کلیک کو دا مې بیا خلاص کړه دا فایل یو ځل پاسورډ 3 2 1 او بیا پاسورډ 1 2 3 خو چې کله اوکې باندې کلیک وکړم اوس خلاصېږم تغییرات هم راوستی شي مثلا ما دلته څه چلو که دا 9 نمبر کس مې ډیلیټ کړو رایټ کلیک مې وکړو دلته دا را مې مکمله ډیلیټ کړه اوس چې کله زه فایل ته راشم سیف باندې کلیک کوم دا تغییرات په دې کې سیف شو که نه شو سیف شو نو هدف مې دا و چې یو پاسورډ ته اوپن و صحیح شوه پاسورډ ټو اوپن او بل موږ سره پاسورډ ټو موډیفای پاسورډ ټو موډیفای اوپن په منځ کې فرق دا دی چې دې باندې ته صرف فایل خلاصولی شي اوپن کولی شي او په دې باندې هغه کې ته ایډیټ کولی شي خو که چیرې دا ستا ایزدی دا د نه ایزدی فایل خلاصېږي کار نشي کولی پکې که چیرې دواړه ورته ورکړي بیا هم خلاصولی شي هم فایل کې ایډیټ کولی شي دا څه وخت استعمالیږي مثلا زه یو شیټ جوړ کړم یو موضوع باندې مې یو کار وکړو زه غواړم دا فایل نور کسانو سره شریک کړم صحیح شوه دا نور سره شریک کړم خو داسې اجازه ورته ورکوم چې صرف خلاصولی وشي کتلی وشي نور پکې تغییرات راوستلی ونه شي که چیرې ستا په ذهن کې داسې سوال ګرځي چې استاذ موږ غواړو ستاسو په ذهن کې د سوال ګرځي چې استاذ موږ داسې غواړو چې فایل دې خلاص هم شي پاسورډ نه لري خو څوک دې پکې تغییرات راوستلی نه شي خلاصېږي دې بغیر د پاسورډ نه او فایل کې دې تغییرات نشي راوستلی دې دپاره څه چل کوم مثلا همدا لیکل ما واغستلو دا مې کاپي کړو او بل وربوک مې واغسته کنټرول ان مې کلیک اوپن مې کړه وبخښئ پیسټ مې کړه لیکل دلته او دا پخوانی فایل بیرته بندوم ګور دا مې بند کړه بیرته دا مې چې بند کړو اوس زه راځم څه چل کوم دا سیف کوم فایل ته راغلم ورته دا سیف کوم چیرته سیف کړې براوز ته ځم ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نامه باندې مثلا لیکم چې امپلایز فیبروري سیلري شیټ نوم مې ورته صرف بدل کړو دا ځل ګوره پاسورډ مې ورکوم ټولس ته هم نه راځم سیف باندې مې کلیک کړو فایل زما سیف شو خو اوس لیکل کېږي که چیرې ته غواړې چې څوک پکې لیکل کولی ونه شي دې لپاره موږ سره مختلف کمانډونه نور هم دي مثلا دلته ګورې زه فارمټ ته راځم پروټیکټ شیټ په نامه باندې یو کمانډ دی دلته یو پاسورډ ورته ورکوم ومې لیکي چې اسد اوکې مې کلیک اسد اوس دا فایل ما سیف کړ راغلم فایل ته دا مې سیف کړ ځکه تغییرات مې چې راوستو دا پکې سیف شي اوس دا فایل چې څوک خلاصوي دا به ډایرکټ خلاصېږي هېڅ مشکل نشته ده خو په دې کې نه په لیکلو کې تغییرات راوستلی شي نه نوي لیکل کولی شي کېږي لیکل پکې هېڅ څه نه کېږي پکې صحیح شوه نو دا مونږ سره څه شی سیف که چیرې تاسو ته دغه لیکل پکار وي دا لیکل تاسو ته پکار وي از پی ډي اف مثلا یو چاته پی ډي اف په شکل لیږي نو څه چل به وکړئ
دلته به فایل ته راشي چې سیف ته راغلی سیف ته اوس سیف ځکه کار نه کوي چې ما یو ځل سیف کړی دی سیف ته به راشي یا به سیوس ته راشي براوز ته به راشي زه ته هم دا ډیسکټاپ کې سیف کوم همدغه لیکل خو مګر هم دا ځلې په پی ډي اف فارمټ کې سیف کوم دې ځای نه به تاسو فارمټ بدل کړئ ورته ګورئ پی ډي اف فارمټ تاسو دې ځای کې ولټوئ دې ځای کې موږ سره پی ډي اف فارمټ شته بالکل شته دغه دی پی ډي اف مې انتخاب کو او بیا مې څه چلو که سیف باندې مې کلیک وکړو اوس همدغه لیکل ما سره پی ډي اف شکل کې سیف شو ګورئ دا تاسو کلوز کړئ دا د خپله خلاص شو ما سره نو دا موږ سره چې شی سیف از پی ډي اف که چیرې موږ وغواړو چې یو فایل از پی ډي اف سیف کړو په دغه شکل باندې سیف کیږي صحیح ده سیوس ته ځو پی ډي اف فارمټ انتخابو نوم ورته انتخابو فایل سیف کیږي صحیح شوه دغه نه لاندې ګوره موږ سره سیوس د سیوس څه کار کوي ګوره که چیرې موږ وغواړو یو فایل په ډېرو نومونو سیف کړو په ډېرو ځایونو سیف کړو په ډېرو فارمټونو سیف کړو دې لپاره سیوس استعمالوو مثلا دا فایل زه کلوز کوم دا مې کلوز کړو دا فایل ما سره دی که نه دی دا فایل مې خلاص کړ اوس دا پاسورډ لري نه لري اوس که چیرې ته وغواړې چې دا دته پاسورډ ورکړي دا هم په سیوس باندې کېږي که غواړې په ډاکومنټ کې سیف کړي دا هم په سیوس باندې کېږي که غواړې پاسورډ ورته ورکړي دا هم په سیوس باندې کېږي لکه څنګه ګورې راغلم فایل ته سیوس ته سیوس ته چې راغلم براوز مې انتخاب کړو ما ته وایي دا تا په ډیسکټاپ کې سیف کړی زه ته هم دا ځلې په ډاکومنټ کې غواړم سیف کېږي که نه سیف کېږي ګوره سیف مې کلیک کړو په ډاکومنټ کې هماغه فایل سیف شو ګورم مخکې ځل باندې دی کې پاسورډ نه اوس غواړم پاسورډ ته ورکړم بیا راځم سیوس ته راځم براوز انتخابوم ورته دا ځل په ډیسکټاپ کې دا سیف کوم خو پاسورډ ته ورکوم راځه ټولز ته جنرال آپشن ته پاسورډ ته ورکړه اسد لاندې مې مسد ورته ولیکو بره مې مسد ولیکو دا پاکوم اسد اوکې بیا مې اسد ولیکو اوکې بیا مې اسد ولیکو اوکې بیا مې سیف کړه یس مې انتخاب کړه ځکه ما ته ویل دا فایل مخکې په دې نامه باندې سیف شوی ورته بیا سیف کړه اوس تاسو وګورئ دې فایل مخکې پاسورډ درلودله نه درلودله ډبل کلیک وکړه اوس به مانه پاسورډ غواړي یعنی د سیف او سیوس په منځ کې فرق دا دی چې سیف یو فایل په یو نوم سیف کوي په یو ځای کې سیف کوي په یو فارمټ کې سیوس په یو فایل په ډېر نومونو په ډېر ځایونو په ډېر فارمټونو کې سیف کوي شارټکټ کی د دې لپاره چې دا شارټکټ کی تاسو وګورئ د سیف شارټکټ کی چې دا موږ سره یو دوه درې ها د سیف شارټکټ کی موږ سره کنټرول اس ته چې شه کنټرول اس ګورئ نوې وربوک نو هغه کنټرول ان مې کلیک کو چې کله زه کنټرول اس کلیک کوم نو سیف ما سره خلاصيږي خلاص شو خلاص نشو دا سیف راغی او سیوس شارټکټ کی چې دا F12 چې کله تاسو کیبورډ نه کلیک ګوره F12 کلیک کوم ماته چی راځي سیوس راځي نو دا ما سره چې شي فایل کې سیف او سیوس په انفو باندې به ان شاء الله بل ورځ کار کوو